السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید دی چې تاسو به د رمضان په تیاری کې لګیا یې. لکه څنګه چې تاسو دلته تیاری کوئ نو هم دغه شان په آسمانونو باندې تیاری کیږي. سبحان الله. او دا داسې میاشت ده چې په دې کې د جنت دروازې کلاو شي او یوه دروازه هم بنده نه وي، او د دوزخ دروازې بندې شي او یوه دروازه هم کلاو نه وي. او الله تعالی په دې میاشت کې هر شپه د جهنم نه انسانان آزادوي او د هغوی دپاره جهنم ته تلل لیکلی شوي وو، نو هغوی ته د ازادۍ موقع میلاو شي. او دا یوه ډیره بابرکت میاشت ده. لکه څنګه چې مونږ غواړو چې الله تعالی مونږ وبخي، نو هم دغه شان مونږ له خپل زړونه لویول دي چې نور خلک معاف کړو. نو په دې میاشت کې د داخلېدو نه مخکې مونږ ته هغه خلک معاف کول دي چې چا تاسو له تکلیف درکړی وي، تاسو یې تنګ کړی او تاسو له غم درکړی وي، نو هغوی معاف کړئ. او دا ډیره ضروری ده، ځکه چې مونږ په دې میاشت کې د الله سبحانه وتعالی نه بخښنه غواړو. او که چېرې مونږ هغه خلک نشو معاف کولی چا چې زمونږ سره زیاتې کړې وي، نو مونږ بیا څنګه امید ساتلی شو چې الله تعالی به زمونږ په شان ګناهګاران معاف کړي. کو ډیره هم ګرانه وي مونږ ته، مګر په دې وجه خلک معاف کړئ چې زما الله به ما معاف کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د دې ویډیو ویونکې محترمه خور شانا شاده ارداد د استاذه نجیحه هاشمي شاګرده ده. که غواړئ چې نور ثبت شوي بیانونه واورئ نو موږ دا په دري، پښتو، انګلیسي او اردو ژبې کې لرو. تاسې زموږ ویب پاڼې www.الرحمه.org ته ولاړ سئ.